اوس که یو نارینه دا خواهش لري چې دی د سینې ویښتان لرې کړي ویې یا خپل خواهش دی یا د بل داسې چا خواهش دی چې د هغه دپاره د ځان برابر کړي یعنې د جایز چا خواهش وي نو بالکل جایز دی په دې کې هېڅ ګناه نشته حکم کوي چې په هفته کې یا په 15 ورځې کې باید نارینه او زنانه د ناموسه لاندې ویښتان او دا د بغلو ویښتان صفا او د پنډۍ ویښتان خریل څنګه ګورئ عزتمنو تاسې په دې خبره ځان پوه کړئ چې د انسان په بدن کې ویښتان 3 قسمه د ځینې ویښتانو شریعت د غټولو حکم کړی د ځینې ویښتانو د خریلو حکم کړی او د ځینې په باره کې شریعت خاموش دی هغه ویښتان چې شریعت وایي غټه کړي هغه د ږیرې ویښتان د پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمان دی چې تاسې د یهودیانو مخالفت وکړئ بریتونه کوچني کړي ږیرې غټې کړي او د کومو ویښتانو چې د خریلو حکم دی هغه د ناموسه لاندې ویښتان او د بغلو ویښتان که نارینه دي که زنانه دي شریعت دا حکم کوي چې په هفته کې یا په 15 ورځې کې باید نارینه او زنانه د ناموسه لاندې ویښتان او دا د بغلو ویښتان صفا کړي نارینه په پنر سره په بلیډ سره او زنانه په پوډر سره دا مستحب عمل د کوم ځای د ناموسه لاندې دا کوم چې مثانه ده دا د مثانې د سر باندې چې کومه لیکه ده د دې څخه لاندې بیا د خپل او د سماعت یعنې شرمګاه د ځای څخه څلور ګوتې قدر شا او مخ ته او بیا هغه د غټو بولو ځای چې څومره ستا وس کېدلی سي دا باید صفا کول سي یو د سینې د پونډیانو د لاسو ویښتان دي د دې په باره کې شریعت صرف دومره وایي زموږ اکثره فتاواوې دا لیکي چې خلاف ادب دی خلاف اولاد بنونې ټاون هم دغه فتوا ده د دارالعلوم دیوبند هم دغه فتوا ده بلکې اکثره ټولې فتاواوې دا لیکي که نوي دي او که زړي اوس که یو نارینه دا خواهش لري چې دی د سینې ویښتان لرې کړي ویې یا خپل خواهش دی یا د بل داسې چا خواهش دی چې د هغه دپاره د ځان برابر کړي یعنې د جایز چا خواهش وي نو بالکل جایز دی په دې کې هېڅ ګناه نشته صرف خلاف اولا عمل دی باید نارینه ویښتان ولري پر ځیګر هم ویښتان ولري ځکه د نارینه دپاره دا عیب نه دی زنانه دپاره که عیب وي د نارینه دپاره خو عیب نه دی البته که د یو چا خواهش دی دا ارمان هم پوره کول غواړي سوچ دی چې باید دا هم وکړم نو ودې کړي څه ګناه باندې نشته هغه کوم کتابونه چې مکروه لیکلي دي هغه صرف مکروه تنزیهي مکروه تنزیهي هم د جواز یو قسم دی یعنې دا جایز عمل دی چې وایي نو که څوک دا کول غواړي یا د پونډیانو ده یا د لاسو ده یا د سینې ده نو د ده دپاره ګناه نشته یو خلاف ادب چې د نارینه دپاره دا ښایي چې باید ببر وي نو که اوس دی چیرې خرئي نو څه ګناه او مشکل نشته